تاسو ته به زه اوس یو کیسې وکړم د 5 یارانو پخوا دوستانو کیسې به وکړم پخوانیو زمانو دوستانو کیسې ده پخوا یو 5 تنه دوستانو یو بل سره تعلق و یو د یو ځای و یو د بل ځای و یو د بل ځای و او یو د چارسدې و بل د تاڼې و داسې د مختلفو کلو دی 5 کسان دوستانو دی به یو ځای ګرځېدل یو ځای به روزګار کو یو ورځ نه یو ورځ دی 5 واړو وی چېرې موږ دلته کې کار خراب دی د چې بار چې ته وځو دی بای ووتلو یو ښار ته لاړو او په هغه ښار کې مختلف روزګار دی روان کړ یو بل نه تاسو کو چې چا څه زده هغه کار روان کړ یو وی چې بای زما پلار به سوداګری کوله زه به سوداګری کوم په دې ښار کې بل وی چې بای زما پلار به ترکاڼي کوله زه به په دې ښار کې ترکاڼي کوم او درېم وی چې بای زما پلار جلاتو باچا سره به ور وخت زه دې ښار باچا سره به ځان نوکر کوم جلات پشم باچا سره ته ولاړم او څلورم وی چې زه وبای چې کم دی نو ملنګي کوم بس زه هېڅ قسم کار نشم کولی بس زه به ملنګ یم بای دي څلور واړه په مختلفو کارونو باندې ونښتله بای یو لړ باچا سره نوکر شو یو ترکان شو یو سوداګر شو او بل ملنګ شو نو یو باچا سره خزانچي شو 15 کسانو 15 باچا سره خزانچي ولګېدو او بس دی به خپل روزګار هم کو یو بل یو ټایم ورکړو د ملنګ ځای ته به راتلل هغه یو دھوه جوړه کړې وه یو تانبوی لګول و هغې کې به هغه ملنګ پروت و ملنګي به یې کوله هغه به ملنګي کوله نو دوی به بایي چې کوم دی هغه ملنګ له راتلل او بس هغه سره به کېناستله چې کله به ته ټایم میلاو شو دوی به یو ځای کېدل هغه ځای کې هغه ځای به د دې دیره وه یو ورځ نو یو ورځ وه باچا په چکر راوتی نو چې راتلی سوداګر کور سره سوداګر دا ښځه ولیدله ډېره زیاته یې خوښه شوه یاره دا کور د چا دی دا خو پلانکي سوداګر دی دا د هغه کور دی وي ښه یاره که دا ښځه دا جینۍ ماله راکوي زه به ورله دومره دومره انعام ورکړم او هغه له به بل واده هم وکړم خو دا زما ډېره باچا ډېره زیاته خوښه شوه ډېره ښایسته وه خو بهرحال سوداګر خو داسې نه کوله یو ورځ نو یو ورځ وه چې دا باچا سره کوم د دې اشنا او خزانچي و نو دی چې کله په خزانه ناست و د دې نه مخکې دا خزانه به خواره وه خو چې کله په دې کېناست نو دی ډېر سخي و خلکو له به هر څه ورکول او خزانه به هم ډکېدل او انتهایي باچا خوشحاله شته چې بای دې کله په خزانچه ناست شوی دی نو بای چې دې زما کله خزانچي شوی دی نو خزانه به ډېر تشېږي نه ډکوي نو نور وزیران او کوم دغه چې وو هغې ته بدغضبه شو چې بای دې راغلی نو باچا زموږ قدر لږ کم کړی دی او د ده یې سیوا کړی دی بهرحال دې ده ته یو سکیم جوړ کړه چې بای داسې کار کې دې بدنامو د ده د بدنامۍ دپاره یو وزیر ولګېد او بار یو کس ته وویل چې بای راشه او د خزانچي نه سوال وکړه ده نه چې څه وغوښتل دې هغه ورکوي خو ته به د باچا اس غواړې او بیا به د هغې نه غوږونه کټ کړي او لکۍ به ترې کټ کړي چې باچا وي دا ولې نو ته به ورته وایې چې بای دا خو ماله خزانچي راکړی زما اس دی که زه ورسره هر څه کوم په دې سکیم یې جوړ کړ یو کس یې بار تیار کړ هغه راغی بایي او خزانچي ته ویې یاره ماله یو اس راکړه هغه ورته ویې راشه ځان له خوښ کړه اسونو طبیلې ته یې بوته چې ویې کتل نو هغه د باچا اس خوښ کړه هغه ورته لکه دا اس خو د باچا دی بل خوښ کړه خیر دی بل دې نه ښه واخله ښه واخله وایي نه نه هم که راکړې دا اس په راکړې هغه وایي بس ټیک دی دا واله چې هسې را روان کړه غوږونه یې ترې کټ کړله باچا دربار مخې ته و لکۍ ترې واله باچا ولیده باچا ته داسې کې لکه دا خو زما اس دی ورته باچا قربان شم دا ستا اس نه دی دا اوس زما دی ما د خزانچي نه اس غوښتې و هغه ماله دا راکړه زما اس دی که ته غوږونه کټ کوم که ته خپې کټ کوم ستا اوس هسې باچا ډېر زیات انتهایي غوسه شو چې خزانچي داسې خپل سمې کوي بای خزانچي دې ګرفتار شي خزانچي بای ګرفتار شو باچا یې بس د پانسۍ ډر ولا کوی ډېر غوسه و بای خزانچي ونیسه پانسۍ ګاټ کې واچو یو ورځ نو یو ورځ وه ما تاسو ته بله کیسې کې مې چې دا یو خواهش چې را
کوم سړی په پانسي ګاډ کې نو هغه نه تپوس کې چې بھائی ستا څه خواهش دی زه هم تپوس وشو چې ستا څه خواهش دی نو زه ورته چې بس زما دا خواهش دی چې په دې ښار کې زما 4 زره دوستان دي زه په هغې ګرځم او بس چې هغې له لړ شم بیا راشم نو بس که بیا مې پانسي کوي او کار سره سره کوي وی به ټیک شوه باچا وی دله چوټي منظور کړی وی دی به 4 ورځې کې خپل دوستان وویني او بیا به راځي وی په ده زه اعتبار کوم خزانچي یې راویسته باچا ولګېده د ملنګۍ جامې واچولې او په خزانچي پسې شاته را روان شو ځان یې لباس یې بدل کړ ده سره یې ملګرتیا جوړه کړه ده سره یو ځای شو ورته یې ویې څه کوې ده ورته ویې دغسې زما د ښار کې دوستان دي هغې باندې ګرځم لکه ته باچا سره نه وې هغه ورته ویې او باچا سره ومه باچا له پانسۍ اډر کړی دی هغه ته مې زه دوستان دي هغوی به ووینم ده ورته ته خو ډېر ښه سړی وې او باچا سره به وې او زه درغلی وم یو پیره خبرې مبرې کولې ویره ستا دوستانو سره به زم میلاو شم ما هم دا سره بوځه ورته ویې راځه دی به یې روان شو لړ سوداګر له د سوداګر ښځه خو وه او باچا د دیدن لپاره کولو نه صرف دیدن لپاره چې دا زه ووینم دومره زه انعام ورکوم بې حسابه دیدن شروع شو سوداګر نه و دی اواز وکړو ایو ته راځه کور ته پلان کې یم وایي کېناستلو دی کې سوداګر راغی ورته ویې څنګه خزانچي وې اورېدلې مې چې ستا د پانسۍ اډر باچا کړی دی وي او وی غم مه کوه تا زما نه نشي پانسي کولی وی هغه څنګه باچا هم ناست دی په موقع وی باچا زما د ښځې د دیدن دپاره د لیدو دپاره نیمه باچایي ورکوله او زه به ولګم دا ښځه به دیدن نه چې دا په ډولۍ کې په هغه رس کېنوم او په کومه رس ستا پانسي او دا به زه درولم او باچا له بیا ورکړم او تا به ترنه خلاص کړم ورته چې بهی ما له باچایي مه راکوه ما له دا خپل دوست راکړه وی ته غم مه کوه باچا د خبرې مو اورېدلې بس هغه ته ویې ځه وایي زمونږ ځو ترکاڼ خواته وی هغه له ځمه د هغه نه را رخصت شو هغه ورسره هم شو راله ترکاڼ له ترکاڼ سره میلاو شو هغه ورته ویې لکه وی داسې مې اورېدلي چې باچا ستا له پانسۍ اډر کړی دی وی او که نه وی اوسه وی بس ما ورته چې ځمه د خپلو دوستانو سره میلاو شم او بس بیا مې پانسي که وی غم مه کوه ترکاڼ ورته وي د باچا دا څومره محل چې دی دا ما جوړ کړی دی او دا ما په یو پانه باندې ټینګ کړی دی چې په کومه رستا پانسي وي بس هغې پانې چې زه ډاز ورکړم دا ټول محل یې به را پرېوځي باچا به د پکې هم دانیا واله وی غم مه کوه ته د ما نه نشي پانسي کېدی باچا پوه شو چې خو دې خو ورغوت خو هم ګوتې کړي دي بیا د هغه نه لړو ویده چې لړ شو هغه جلات له د جلات ځای ته لړ باچا ناست دی ورسره جلات ناست دی جلات ته وایي چې ښه جلات ورته وایي چېرې باچا له پانسۍ اډر کړی دی خو غم مه کوه ته زما نه نشي پانسي کېدی هغه ورته وایي څنګه وایي زه د باچا سر ته ولاړ یم زه جلات یم او قسم مې ورته وکړو چې په کومه ستا له پانسۍ اډر کېږي به د شا رغړې به ما سر والي ما سره وی توره یې رټې غم به نه کوې تا زما نشي پانسي کولی بس د هغه نه روان شو وی ځو ملنګ خواته ملنګ له رالو ملنګ سره کېناستلو ګپ شپ یې لګو خبرې اترې کولې ملنګ ورته ویل چې څنګه راغلي یې تاسو خو ناڅاپه راغلی ویل یاره دغسې باچا سره وم او کیسې ورته وکړه چې دغسې زما د پانسۍ اډر یې کړی دی او بس ما ورته چې زه به د خپلو دوستانو سره میلاو شم وایي داسې وي وایي ته کېنه زه راځم اوس د باچا نه سر راوړم دوی لا ناست و چې بهی ملنګ را خطا شو باچا ویل خدای پاک دا خو پکې ټولو کې لیونی دی چې راغی وکته باچا په کور کې نه و بهی لوپټې موپټې د ښځو له راواغستې او راغی ده ته یې قسم وخوړ چې باچا په کور کې نشته وي دی د ښځو لوپټې دي وایي څه د چټ څه د ململ څه د لټې دي وایي دی د ښځو لوپټې دي باچا خپلې لوپټې مو پېژندلې بهی چې دا خو واقع و بهی باچا ډېر زیات ویل که دې زه وپېژندلم دې دې رانه سر وایي بس اخري هغه سره میلاو شو بس باچا ورته ویل ستا را دوستان خو ډېر تېز دوستان دي او سبا که اخري هغه ورته چې بس زما سبا پانسي ده ده ورته چې زه به هم درځم دی باچا ورته ووایي زه خو نه پېژنم دا باچا دی هغه د ملنګۍ په سټایل کې باچا د سره ګرځېدو دی یو خوا لاړ او باچا په بله غاړه راتاو شو راغی او لباس یې بدل کړو ځان بیا باچا جوړ کړو په تخت کېناست دی کې چې ګوري خزانچي راغی ته رالې وي یا رالم کسانو ته اډر وکړو وی دی بند کړی وي سبا به پانسي دی بند کړو سهار شه پانسۍ له دی راوستو چې دی راوستېدو اوس جلات بهی توره دن او بار کوي دن او بار کوي باچا ورته چې لور کله به ته زما سر ته ولاړ وې نو خاموش په ولاړ وې
او نن دې بهی توره تیکي نه کله بار کې او کله دن نه کې. هغه ورته باچا وایي نن مې په توره دمه نه کې. وایي زما د قسم مې چې دغه مې اورېدلي دي د خزانچي له پانسۍ ویم چې درنګ دی که ستا ته سر د نه وم. هغه ورته وایي خپله توره کنټرول وساته ستا یار به نه پانسي کېږي. بس ته خاموش کښېنه. اوس ګوري شور دی بار چغې سورې دي خلک وایي څه چل دی. یو ملنګ دی چاړه ورسره ده وایي زورونه کوي چې ما دربار ته پرېږدی. باچا پوه شو دا خو بېګانې ملنګ دی. هغې ته یې وایي چې بهی ګوره دې را پرېږده دی خو ما بېګا کتل دا خو ډېر تیز سړی دی. دې ونیسئ دله زه درځم. هغه وله راغی ورته وایي بهي داسې کار دی چې وروره ښه په ارام شه ستا یار به نه پانسي کېږي او ښه په استقامت کښېنه راځه. بلکل دا زما سره واده ده ویاو که نه. دې لا ناست چې دې کې شور فقر د ډولۍ خلکو نیسلې ده په اوږو پرته ده. راله باچا زر راکوش ورته دا سري سوداګره وي دا باچا صاحب دا زما هغه ښځه ده چې ته یو دیدن دپاره بلا مال حال ورکوم. نن ما دله راوړې ده زما له غاړې بس زما خور ده او ستا ښځه ده خو زما یار به نه پانسي کوي. هغه ورته ویې وروره دا ستا ښځه ده زما خور ده او دا دې پړونې پیسې ورکړې ورته دا دې پړونې دی او دا وړه او ستا یار به نه پانسي کېږي. ستاسو غوندې کسان د یاران د چا یي د هغې یار نشي پانسي کېدی. دې له دا خبرې کړو چې ترکاڼ په شا غوټه راوړلې را روان دی. باچا ورته وایي چې نور کله به پسې ما بلا استازي درلېږلی راتلې به نه او نن په خپل سمې دې سامان راغستی رالې. ورته وایي باچا قربان شم ستا په دې محل کې ما یو داسې سیسټم جوړ کړی دی یو پانه مې ورکړه چې هغې له ما ډاز ورکړه که نه ټول محل به ځي داڼیا کېږي به. خو که چېرې زما یار پانسي کېږي نو زه به هغه شی داڼیا کوم. هغه ورته وایي په ارام کښېنه پانې له ډز ورنه کړې ستا یار به نه پانسي کېږي. او بیا ورته ووایي چې دا حقیقت دی چې یاران هم داسې لکه ستاسو په شان چې د نن زمانې یار خو یار نه دی. دا د یارانو پورې صرف کیسه وه چې د پخوانۍ زمانې دوستان څنګه دوستان وو د هغې مقدار کیسه یې مې راته وکړه. د نننۍ زمانې یارانو په شان نه الله په امان.